السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سلامونه درته کوم. الله دې کې راته روغ جوړ بایاست. ملګرو نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. ملګرو نن به په دې ویډیو کې موږ زده کوو څنګه موږ د موبایل سیټینګ سافټویرونه هر څه مکمل بدل کړو، مثلا په یو ښکلي ډیزاین کې راولو. نو که چېرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست او تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ تر دغه ویډیو لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسې پورې په نوټیفیکیشن ور ورسېږي. نو راځو ویډیو شروع کوو. ملګرو تاسو به د موبایل په سکرین باندې داسې ګوته ونیسئ، تاسو به دا رقم مخ راواړئ. دلته به تاسو په دې ځای کلیک وکړئ، دا د برش نښان چې دی په دې سمه کله کلیک وکړو نو تاسو ته دا رقم مخ نه راوړي، صرف تاسو ته دغه د سر والا نه دی چې کوم موبایل کې ستاسو تصویر لرئ هغه یو تصویر دلته درته رااړئ. ما ته اوس دا ټول مکمل صفحې راواړول ځکه چې دا ما دلته دې ځای ته ورته را ډاونلوډ کړي دي. مثلا زه اوس د یو ترکیب په خاطر دا مثلا دا موټر عکس چې ده دا هلته پرې دروم، دلته لږ انتظار ورته کوو چې زما د موبایل سیټینګ سافټویرونه هر څه مکمل بدل شي، په یو ښکلي انداز کې راشي. نو ګورئ ملګرو دا د زما د موبایل هر څه مکمل بدل شو، ډېر په ښایسته ډیزاین کې رالو. همدغه رقم سیټینګ ته ګورئ، سیټینګ هم دا رقم خوندور شو. نو دغه رقم نور هم ډېر خوندور دغه پکې دي، ډیزاینونه پکې دي. دلته لاندې تاسو کتلای شئ، دلته ګورئ دا دی، دلته هر رقم سافټویرونه مثلا دغه ډیزاینونه کې شته. او دلته به تاسو څنګه اکاونټ کې جوړوئ، تاسو به دا رقم مخ راواړئ، دا رقم دلته به صرف تاسو په سر کې دلته خپل ایمیل ورکړئ او دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ به څنګه ورکوئ؟ پاسورډ مثلا په یو رقم به 3 حرفه نه وي، مثلا نمبر به په دې دغه کې پاسورډ کې شامل وي. مثلا زه اوس پاسورډ ورکوم دغه لاندې چې دا ترابې ولیکل شو، نو دلته به تاسو دا ولیکئ، بیا به له هغه بعد دا یو کوچنی ټکی ووایئ، بیا به 1 2 3 صرف دا به ووایئ. چې کوم کله ووایو دلته به تاسو تصدیق وکړئ. ګوره دلته ما ته راوړل دا تصدیق. مثلا تاسو په دغه ایمیل باندې دغه د پورته چې لیکلي د سامسنګ اکاونټ جوړ کړئ، خو دا اوس ما جوړ کړی دی، زه یې نه جوړوم. که تاسو بیا دغه رقم جوړ کړئ. دلته ګوره دا عکسونه هم دا رقم ښایسته عکسونه کې شته. تاسو کله دا ځای ووهو دا ځای بیا تاسو د موبایل دغه سافټویر دغه سیټینګ مکمل شیان بدلولی شئ. او کله چې دا ځای ووهو بیا صرف تاسو د موبایل عکس دلته را ډاونلوډ کولی شئ، هغه په موبایل صفحه باندې درولی شئ. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا به تاسو دا ځای ووهئ، دا ځای دلته به ګوره دا لیکلي دي دا لاندې مفت. مثلا تاسو چې فري شی ډاونلوډ کوئ دا ټول سافټویر دغه ډیزاینونه چې دي دا ټول مفت دي. ښه ډېر خوندور ډیزاینونه پکې دي. مثلا زه اوس یو ډاونلوډ کوم، مثلا دا ډاونلوډ کوم، دا به زه څنګه ډاونلوډ کوم؟ دلته ګوره دا لاندې چې لیکلي دي مفت، دا صفحه خلاص. ما نیټ یو څه سلو ده ځکه داسې مې یو ډاونلوډ کړ، بیا وروسته نیټ نه غواړي. ښه بیا سهار وخت تاسو غوښتو دا صفحه پرې درولی شئ په موبایل باندې. مثلا ګوره دا ډاونلوډ شروع شو، دا هم اوس خلاص شو. دا به په دې رقم ستاسو موبایل شي. ښه دا بټن هر څه مکمل بدلېږي. دلته لاندې ګوره دا ډاونلوډ لاندې هم روان ده، دلته بس دا کله ډاونلوډ شو. نو ملګرو تاسو ویډیو یو څه غټه شوه،
نو چې طریقه یو څه زده شي بیا که څه هم ویډیو غټه وي فرق نه کوي. نو مثلا داسې کله سر ته ورسېده که دغه رقم دلته لاندې هم دغه رقم ګوره دا نوي ښایسته ډیزاینونه دي بیخي بې اندازې زیات ډیزاینونه پکې دي. مثلا موبایل په هر رقم ډیزاین کولی شي. دا خو ډېر ټایم اخلي دا به کټ کړو مګر دا مثلا تاسو چې اوس بل دغه رقم را ډاونلوډ کړو هغه هم دلته راځي لکه دا کوم چې دلته دغه راغلی دی دا ما چې ډاونلوډ کړي دا هغه ټول دلته راځي. ښه اوس مثلا زه بل دا رقم پې دروم دا تاسو به دغه دا د دې سره والا دا به ووایي داسې م کله ووه بیا دغه جیب چې ووه مثلا هغه چې نوی ډاونلوډ کړي هغه هم دا رقم مثلا پې لګېږي لکه دا کوم دغسې اوس ما دا ډیزاین پې ولګاو هغه هم دا رقم پې لګېږي صرف را ډاونلوډ یې کړي نور اسانه ده. دا دی ملګرو دا هم ډاونلوډ شو. دا اوس بیا موبایل په دې رقم ته شو. ګورئ ملګرو دا د په سیټینګ کې دا تصویر راغلی نو الله دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شي نو تر بلې ویډیو مو په الله سپارم انشاءالله موږ به ستاسو دپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو.